ما تاسو ته واقعه بیان کړې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر وږی شو د کور نه راووتو په دې دغه راووتو چې د یو ملګري خواله به ورشو کې به نو څه ډوډۍ به مو وخورو او بیا خپل ځان ته سوچ کوي په تاسو داسې حالت راغلي او بیا هم ګیلې شکوې هم نه ختمېږي چې چا سره کښېني یو زموږ تباه شو غریبي ده او پلانې ده او پلانې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور نه راووتو وږی شوی دی چې ګوره ابوبکر صدیق ته عمر بن خطاب رضی الله عنهم ما اخرجکما تاسو دواړه دا ټیم څه کوئ چې راوتي یې چې ماسپښین ټیم و او دا واقع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دوه پیر راغلي ده او زه د دغه یو واقعه بیانوم نو هغه یا رسول الله الجوع وږي شوي یو بچې لوږې راویستي هم وږي شوي دواړه او دا د ځمکې په دې مخ اوچت انسانان دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې پله مې قسم زم دقې راویستی زه چې ځو چې ملګري خواله به ورشو نو ورلو په ابو ایوب الانصاري رضی الله عنه پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ داسې ځوان غوره کړو ته پته دی چې د مېلمه ته څومره خوشحالېږي او بل دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته راغی نو اول د چا کور کې پاتې شو همدغه ابو ایوب انصاري په کور کې نو ته پته و چې دی زما ډېر زیات قدر کوي او په ما ډېر مهم دی او مېلمنو ته ډېر خوشحالېږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاصل دی چې کله کور ته ورغی نو اواز یې وکړو دنې نه ام ایوب رضی الله عنها اواز وکړو وی یا رسول الله په خیر علی وی خاوند دې چې شو ابو ایوب هغه تللی دی باغ ته اوبه راوړي تاسو راځئ یا رسول الله او څه خدمت او په دې ټیم تاسو راغلئ په دې کې چې ګوره ابو ایوب را روان دي رضی الله عنه نو د اوبې په هغه منځ کې کېښود او رامنډې کړي یا رسول الله په خیر علی او په خیر علی ابوبکر او په خیر علی عمر وایي څه خوش قسمته سړی یم زه د ځمکې په دې مخ باندې چې اوچت مېلمانه نه راغلي راځئ راځئ یا رسول الله او ځکه ما په یو بیان کې ویلي مو ما د ځمکې په دې مخ اوچت مېلمانه د پیغمبرانو نه بعد که د چا کور ته ورغلي دي نو هغه ابو ایوب انصاري رضی الله عنه دی اوس دې ټیم کې چې کوم مېلمانه ناست دي څوک دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځمکې په دې مخ اوچت انسان دی بیا به څوک دی پیغمبرانو پسې غوره انسان ابوبکر دی هغه هم دلته ناست دی او په ابوبکر پسې غوره انسان عمر دی هغه هم دلته ناست دی نو دین اوچت مېلمانه شته دی د هغه په کور کې ناست او د ډایرکټ تازه کجورې کېښودې وی رسول الله دا کجورې خورا او یخې اوبه ورته کېښودې دا ورسره دا کوي زه یو څاروی حلال وم راځه څاروی حلال کو غوښه یې برابر کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې راوړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه روټۍ کې داسې غوښه بنده کړه روټۍ یې داسې راواړوله وی ابو ایوب هغه وی قربان یا رسول الله وی دا ویسه فاطمې له ورکړه زما هغه لور ده د هغې هم وی درې ورځې څه یې نه دي خوړلي دا د نبوت کور دی او دا هغه کور دی چې په دې کې د ځمکې په دې مخ اوچت انسان اوسېږي او بیا د هغه لور فاطمه رضی الله عنها چې هغه پخپله وایي دا زما نه د زیدینه دا زما د جسم ټوکړه ده وایي ټوکړه او څوک چې وایي فاطمه تنګوي لکه ما چې تنګوي او څوک چې دا خوشحالي لکه ما چې خوشحالي هغه نازبینه لور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې هم درې ورځې کېدی شی نه وخوړلي هسې دا قصه مې دې پورې راواغسته که چېرته دا تله ته ولګوي چې الله دنیا هغه چا له ورکوي چې خوښي نو بیا خو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ډېره دنیا ورکړې وې خو نه د هغه دا حال و بیا د صحابه کرامو غریبي فقر موږ ځای په ځای په سیرت په درسونو کې بیان کړي نو حاصل ده تاسو ته دا ویمه او د الله په دې آیت تاسو ته نصیحت کومه فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا يغرنكم بالله الغرور الله وی دوکنه کی تاسو ژوند د دنیا او د الله نه موانړئ څه شی ګورئ دې دنیا دوکنه شي دا یو وختي تور امتحان دی او ختمېدو والا دی